السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی exprimer son opinion. exprimer son opinion د یو چا نظر څرګندول، یعنی په یو کار کې څنګه خپل نظر بل چا سره شریک کړو، یا څنګه د بل چا نظر غوښتنه وکړو چې ته د دې کار په اړه څه نظر لري، یا مثلا وایي چې د دې کار په اړه زه دا نظر لرم. دا ټول په دې درس کې تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې درس شروع کړو. De manière assez formelle, pour demander l'opinion d'une personne, on peut utiliser les mots suivants: un avis, une opinion, un point de vue. De manière assez formelle, pour demander l'opinion d'une personne, on peut utiliser les mots suivants: un avis, une opinion, un point de vue. په رسمي او په ادبي بڼې سره د یو چا نظر د غوښتلو لپاره دغه درې کلمې استعمالوو. مطلب کله چې د یو کس د نظر غوښتنه کوو چې د دې کار په اړه ته څه نظر لري، ډېر په رسمي او ادبي طریقې سره هغې لپاره دا درې کلمې استعمالوو: un avis, une opinion, un point de vue. un avis معنا یو نظر، une opinion معنا یو نظر، un point de vue معنا یو نظر. درې واړو کلمو معنا یو دی. په دې مثالونو کې اوس وګورئ: Quelle est votre opinion sur les projets de l'entreprise? Quelle est votre opinion sur les projets de l'entreprise? Quelle est votre opinion sur les projets de l'entreprise? معنی دا د شرکت په پروژو په باره کې څه نظر لري، یا ستا نظر د شرکت د پروژو په باره کې څه دی. شرکت د پروژو په باره کې ستا نظر څه دی. اوپینیون معنا نظر. دویم مثال اوس په دې کې وګورئ، داسې هم ویلی شئ: Quel est votre avis sur les projets de l'entreprise? Quel est votre avis sur les projets de l'entreprise? Quel est votre avis sur les projets de l'entreprise? شرکت د پروژو په باره کې تاسو څه نظر لرئ، یا د شرکت په پروژو ستاسو نظر څه دی. یعنی یو چا نه پوښتنه کوي د شرکت د پروژو په باره کې تاسو څه نظر لرئ. یعنی اوی معنا نظر. همداسې un point de vue هم استعمالولی شو. یعنی کله چې غواړو یو چا څخه د هغې د نظر پوښتنه وکړو ډېر په رسمي او ادبي طریقې سره، نو دا درې کلمې استعمالوو او دغسې ورنه پوښتنه کوو. په دې دوه مثالونو کې وګورئ، په همدې طریقې سره تاسو هم یو چا نه د هغې د نظر پوښتنه کولی شئ. اوس کله چې داسې یو چا نه پوښتنه وکړو یا څوک موږ نه پوښتنه وکړي، نو د دې ځواب به څنګه ورکوو. En retour, il est possible d'utiliser ces mots pour répondre, mais cela reste assez formel également. En retour, il est possible d'utiliser ces mots pour répondre, mais cela reste assez formel également. یعنی کله چې په هغه کلمو یو څوک موږ نه پوښتنه وکړي یا موږ یو چا نه پوښتنه وکړو، نو ځواب په دې کلمو باندې ورکوو. دا لاندې چې درې کلمې لیکل شوي، ځواب په دې کلمو ورکوو. یعنی دا هم یو ډیر ادبي او رسمي بڼه دی. En retour په واپسۍ کې il est possible دا امکان لري د utiliser چې استعمال کړو ces mots دغه لغاتونه pour répondre یعنی ځواب ورکولو لپاره، مګر cela reste assez formel également دا هم یو ډیر رسمي او ادبي بڼه ده. ځواب به په دې درې کلمو ورکړئ: mon opinion, mon avis, mon point de vue par rapport à. یعنی لکه څنګه چې په تیر مثالونو کې یو کس نه پوښتنه وشو چې مثلا quel est votre avis, quel est votre opinion, quel est votre point de vue. کله چې داسې پوښتنه وشي بیا ځواب کې داسې وایي، مثلا mon opinion,
par rapport à یعنی زما نظر دی د دې په باره کې یا داسې وایم mon avis par rapport à یعنی زما نظر دی د دې په باره کې. دریم mon point de vue par rapport à یعنی زما نظر دی د دې په باره کې. کله چې پوښتنه کیږي ځواب کې بیا ورته وایي mon opinion ورسره اضافه کوو par rapport à د دې په باره کې. mon avis زما نظر par rapport à د دې په باره کې. mon point de vue par rapport à یعنی زما نظر د دې په باره کې. یعنی په دې کلمو سره ځواب ورکوو. بیا وروسته چې ستاسو نظر ښه وي که بد وي هر څه وي خپل نظر ورته یادوئ. او دویمه طریقه هم لرو چې یو چا نه په فعلونو باندې پوښتنه وکړو او په هماغه فعلونو باندې بیرته ځواب ورکړو. En réalité, on utilise surtout des verbes très communs pour exprimer son opinion en français comme penser que, croire que, trouver que. En réalité, on utilise surtout des verbes très communs pour exprimer son opinion en français comme penser que, croire que, trouver que. En réalité په حقیقت کې on utilise موږ استعمالو surtout په ځانګړې توګه د verb فعلونه très commun چې ډیر مشترک یا ډیر مشهور دي یعنی په عام ډول سره pour exprimer یعنی څرګندولو لپاره son opinion د یو چا نظر یا د هغې نظر en français په فرانسوي کې comme یعنی دې کلمو غوندې penser que, croire que, trouver que. یعنی د دې ټول جملې مطلب دا و په حقیقت کې موږ کولی شو چې یو چا څخه د هغې د نظر پوښتنې کولو لپاره چې د دې په باره کې څه نظر لري دغه درې فعلونه هم استعمالولی شو او د هغې ځوابولو لپاره بیرته هم همدغه درې فعلونه استعمالولی شو. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Qu'est-ce que tu penses de cette décision د دې پریکړې په باره کې تو څه فکر لري؟ یو چا نه پوښتنه کوي دې پریکړې په باره کې تو څه فکر لري؟ په دغه وخت کې تا د یو چا د نظر پوښتنه وکړو ځواب به څنګه تا ته درکوي؟ Je pense que cette décision est très bien. Je pense que cette décision est très bien. Je pense que cette décision est très bien. زه فکر کوم چې دغه پریکړه ډیر ښه دی یا زما په فکر دغه پریکړه ډیر ښه دی. لومړی ځواب pense que یعنی penser que باندې دی ورکو یعنی زما په فکر je pense que زما په فکر یا زه فکر کوم چې دا پریکړه ډیر ښه دی. دویم ځواب دویمه طریقه Je trouve que cette décision est très bien. Je trouve que cette décision est très bien. Je trouve que cette décision est très bien. یعنی ما ته داسې معلومیږي چې دا پریکړه ډیر ښه دی. Je trouve que ما ته داسې معلومیږي چې cette décision دغه پریکړه est très bien ډیر ښه دی. دریمه طریقه یعنی په دریم طریقې سره هم ځواب ورکولی شي. Je crois que cette décision est très bien. Je crois que cette décision est très bien. Je crois que cette décision est très bien. زما په یقین دغه پریکړه ډیر ښه دی یا زه یقین کوم چې دا پریکړه ډیر ښه دی. یو څوک تا نه پوښتنه کوي چې مثلا د دې په باره کې تو څه نظر لري یا د دې کار په اړه تو څه فکر کوې تو په درې طریقو سره ځواب ورکولی شي. Je pense que, je crois que, je trouve que. Je pense que زه فکر کوم چې je trouve que ما ته داسې معلومیږي چې je crois que زما په یقین یعنی د خپل نظر وړاندې کولو لپاره له دې درې فعلونو څخه کار اخلو. لومړی penser que, trouver que, croire que. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوی یاستئ. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. راتلونکي ویډیو کې د هماغه په باره کې خبرې وکړو. که چیرې په دې درس کې په کومه کلمه په کومه جمله پوه شوي ناستئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او تاسو لپاره به زه ځواب درکړم.
ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او هغه تاسو ویډیو ووینئ